نو دریم چې کوم حرامیږي دریم قسم زنانه چې په موږ باندې حرام دي هغه د جمع د لاسه یعنی دو زنانه جمع کول هغه څنګه دو خویندې د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې نه جمع کېږي دو خویندې د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې دا نه جمع کېږي یو وخت به دې وي چې دې خور سره نکاح وکړي او طلاق یې کړي یا مړه شي او بیا وروسته د بلې خور سره ورله نکاح کوي نو جایز دي خو په یو ځای په یو نکاح کې په یو وخت کې د یو سړي سره دوه خویندې دا نشي جمع کېدی نو دغه شان حدیث کې راځي چې یو زنانه او د هغې ترور ته په یو ځای نشي جمع کولی او دغه شان یو زنانه او د هغې خور د هغې خاله نشي جمع کولی ځان سره دا درې قسمه زنانه دي چې دا په موږ باندې څه دي حرامي دي څلورم قسم په موږ باندې چې حرامي دي هغه د رضاعت مسله ده رضاعت هغه اسانه ده په نسب کې چې څه حرام دي هغه په رضاعت کې حرام دي اوس پوه شوئ که نه